راځي تعلیم راځي تعلیم راځي تعلیم وکړئ او روزي زمن په علم د دې هېواد د ټول وګړي کړئ شتمن په علم د پوهنې وزارت په تېره اونۍ کې د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د ولایتونو له پوهنې رئیسانو سره د ویډیو کنفرانس له لارې په مرکز او ولایتونو کې د 1403 لمریز کال بودیجې د تطبیق پر وړاندې په پرمختګونو، ستونزو او ننګونو خبرې وکړې. دغه ویډیو کنفرانس چې پکې د پوهنې وزارت معینانو، د ولایتونو پوهنې رئیسانو او یو شمېر کارپوهانو ګډون کړی و، د پوهنې وزارت سرپرست په مشرۍ ترسره شو. په پیل کې د پوهنې رئیسانو په جلا جلا توګه د خپلو اړوندو څانګو د مالي وضعیت په اړه لنډ معلومات وړاندې کړل. ورپسې د پوهنې وزارت سرپرست هغوی ته په خطاب کې وویل له خزانې سره داسې چلند وکړئ لکه څنګه چې د یتیمانو له مالونو سره کوئ. بودیجه باید په مناسب ځای کې مصرف شي. زموږ مسؤلیت دی چې د مدارسو او ښوونځیو مالي ستونزې په دقت سره وڅېړو. د پوهنې وزارت د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا رئیس مولوي محمد ابراهیم عمري د سرپل ولایت پوهنې رئیس مولوي محمد رحماني په ملتیا د ښوونکو د مسلکي وړتیا لوړولو له 8 ورځني ورکشاپ څخه لیدنه وکړه. یاد ورکشاپ چې د یوې ښوونیزې ادارې په مالي مرسته جوړ شوی، موخه یې د ښوونکو د تدریسي مهارتونو پیاوړتیا او مسلکي وده ده. د بامیان ولایت کهمرد ولسوالۍ اړوند دشت سفید منځني ښوونځي ودانۍ چې 6 درسي ټولګي او 2 اداري خونې لري، د یو همکار بنسټ له لوري د 132,493 امریکایي ډالرو په لګښت په 15 جریبه ځمکه کې د یاد ولایت د والي الحاج مولوي عبدالله سرحدي، پوهنې رئیس قاري عنایت الله سهار، علما کرامو او قومي مخورو په حضور کې پرانیستل شو. د کابل ښار 12مې ناحیې اړوند د شمس تبریزي لومړني ښوونځي لپاره د 1,452,000 افغانیو په لګښت د پوهنې د ملاتړ بنسټ په همکارۍ 15 درسي ټولګي د علما کرامو او مسؤلینو لخوا پرانیستل شول. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د کابل ښار پوهنې رئیس د سیمې خلکو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ څرګنده کړه په تېرو 2 لسیزو کې د پوهنې سیسټم له کافي ستونزو سره مخ شوی و چې اوس مهال د پوهنې په وده او پراختیا کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او موږ ژمن یو ترڅو همدغو هڅو ته لا پسې دوام ورکړو. او وروستی خبر همدا چې د دایکنډي ولایت پوهنې ریاست د پلان له مخې سږ کال د یاد ولایت په مرکز او 8 ولسوالیو کې د 9.5 میلیونه افغانیو په لګښت د مرکز او 8 ولسوالیو د 10 بابا ښوونځیو بیا رغونې چارې د 4 میلیونه افغانیو په لګښت پای ته ورسېدې. په یادو پروژو کې د ښوونځیو د ودانیو رنګول، د دروازو کړکیو ترمیم او د ښوونځیو شاوخوا ودانیو کانکریټول شامل دي.